سلامونه ملګرو، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي وخت کې دې او دې ته ورته نورې ویډیوې وګوري او یو څه ترلاسه کړي. مننه. چې دغه موبایلان څه ډول خلاصیږي، طریقه یې څه رقم ده مثلا، او د کومې لارې خلاصیږي څه ده. نو پر دې باندې نن موږ داسې درس لرو، عملي کار مو دی. بسم الله الرحمن الرحیم درس شروع کوو. دا لومړی سر کې چې دی دا موبایل چې دی دا په سره ښه مښتی دی. ښه، دا موبایل په سره ښه باندې مښتی دی، ډیکنه یې په سره ښه مښتی دی، سکرین یې په سره ښه مښتی. نو دا هر څوک نشي خلاصوی، هغه ابزارو شیان مهم دي باید ورسره وي. ښه، اوس راځو موږ ته چې دا خلاصو. دا خو په سرېښ مښتی دی، د دې سرېښ باید لومړی موږ ګرم کړو. ښه، ګرمېږي سرېښ په چیش باندې، خپل ماشین هم لري، په هیټګن باندې هم ګرمېږي. هیټګن چالانده وو، هیټګن مو چالانده کړو. اوس دا کرار کرار ګرموو. ښه، اوس موږ راځو دا ډیکنه چې ده دا د ډیکنې د شا د خوا څخه خلاصېږي. دغه شا خوا یې چش کوو، ګرموو. کله چې دا ګرم کړو بیا هغه سرېښ یې جلا کېږي، بیا موږ داسې د کاغذ په واسطه جلا کړو. سیده دا موږ ګرم کړئ. راځو دلته کلک کاغذ وراچوو. ښه، کلک کاغذ شاید دلته یو څه په تکلیف ځای شي، خو دغه اول وارې چې مازې د ده مشکل دلته ننوځي بیا مشکل نه لري. دا په اول وار اوس دا به شاید سخت وي. ښه، په سختۍ جلا شي، په دا خاطر جلا کېږي چې دا نور مستریانو بدل سرېښ ورکوي. که اوس دا د کمپنۍ وای، د کمپنۍ څخه اول وار وای چې موږ داسې خلاصوو، بیا ډېر ساعت پخپله باید دا ځینې شوی کېدل. ښه، خو د هغې په دا بدلو کې اوس سرېښ باندې د مستریانو کار پرې کړی دی، را خلاص کړی دی. نو دا چې بدل سرېښ ورکول شوي دي شاید یو څه سخت وي. ښه، دا موبایل دی اوس شاید څو واره سخت شي. ښه، مثلا دا اوس مخ ته نه ځي، نه سخت شي، داسې بیا راولاړ شي، په هیټګن یې ګرم کړئ، ګرم یې کړئ تر څو هغه سرېښ یې چی شي، سرېښ یې دغه شي، سرېښ یې مثلا بیا ویلېږي یا ځان یې لکوي، بیا را جلا کولی شي. کرار کرار بیا کاغذ مخ ته بیا ګوره اوس دا ډېر سخت دی، نه د زور څه کار نه اخلو. بیا موږ داسې راځو یو وار یې ګرموو. ښه، کله کله بیخي زیات سخت شي، ګر سره نه په ګرمېدو مخته نه ځي. بیا دلته راځو یو څاک پټرول تویوو. پټرول یا ټینر نه دی، ټینر یا پټرول بیا د سرېښو ضد دي، که سپا پر کړی هغه دا سرېښو دا شیان چې دي سره غورځي، سره جلا کوي. سکرین په تاوان. دلته داسې کوو، دلته احتیاط کوو ځکه دلته دغه د فنګر لاک وینې دا د ګوتې کلپ چې دی د جیب پټچا ده، دا باید ونه شکېږي. ښه،
دا که موبایلان موږ دا رقم د شا د خوا خلاصوو دا اکثر هغه موبایلان چې دا شا یې ښیښه یې نه د دې د ښیښه ده او کله کله بیا دا د شا خوا یې اوسپنې یا موبایلان مو لیدلي یا لیول موبایلان چې دا خوا یې اوسپنې لکه C5 C7 یا C9 هغه بیا د مخ ته خوا خلاصېږي د سکرین د خوا راپورته کېږي بیا د جیک ورچول کېږي بره بیا تخت جیک بیرشۍ ګرده شا د اکثرو پټې ډېرې نږدې وه دا دغه ته د شا ټکنۍ ده اکثره دا د خلاص مو کوي سیده کچکچ راکوي تر دې ځایه مو خلاص کوي اوس راځم زه تاسو ته څه شي تشریح کوم په دا موبایل کې ځینې شیان درته تشریح کوم ښه لومړی موږ داسې راځو د دې ټوله نټان خلاصوو سته نو ستا ځینې در سره چې دغه راوکاږو دا باید راوکښل شي ښه دا هلته ماتېږي پکښې دا شیان یې ټوله په خپل ټیک نه کېږدو ښه چې شی ورک نه شي بې ځایه نه شي دا خواته راسه اوس پر دغه باندې پر دا موبایل باندې یو رقم تور کوار دغه کړی دی ښه تور کوار پر پروت دی دا د څه دپاره دی دا د موبایل د واټر پروف کېدلو دپاره دی چې اوبه ورنسي خیر او کچره دا شیان ورنسي یعنې چې څه وساتل سي دا تخت یې د کچرو او خیرو د دا شیان څخه لرې وساتل سي ښه ټوله خلاص وه ټوله خلاص وله اوس راځو یو وای سایپ ورته کوو اول موږ راځو موږ داسې دغه د سر د خوا څخه دا کور پورته کوو ښه په دا کور کې یو شی باید اوله ځینې را جلا کړو هغه چې شته هغه دا فینګر لاک دی دغه نه ده دا هغه د کمرې ښیښه ده ښه دا فینګر لاک دی د ګوتې کلپ چې دی فینګر لاک ورته وایي سیده دا یې را جلا کوو د دې ځایه دا فینګر لاک دی سیم کارت نور کارت ځای باید راوکښل سي بیا راکاږو سیده اوس راځو دغه یوه حصه یې پورته کوو په دا حصه کې یو شی به سته دی دا څه شی دی دا هغه یونیورسل چارجر دی نه یا داسې چې پر هغه غاب رقم چارجر یا د بل موبایل سره یې شا په شا وصل کېدی چارج شروع کړي چارج واخلي سیده دا هغه چارجر دی دغه یې پټۍ دي دا پټۍ باید پر دا ځای باندې راسي ټچ بره کار کوي سې شو دا یونیورسل چارجر دی دا پاتې حصه یې دا څه شي ده دا هغه د واټر پروف دپاره ورکړي دي دا شیان او په دغه حصه کې یوه دانه چې بسته دی سپیکر بسته دی دا لاوډ سپیکر نه دی دغه زلو MP3 ویډیو اواز چې دلته راباسي دا یې لاوډ سپیکر دی که چیرې دا خراب وي دا ټوله عمر بدلوی سو دلته دغه هم ځینې جلا کېږي بل دا نه وراچوو ښه دا مو جلا کوي اوس راځو د دا موبایل بیټرۍ راباسو ښه بیټرۍ یې دغه رقم په دا تیره دغه باندې هېڅ وخت جلا نه کوي دا سوری کېږي دا ډېره نازکه ده دا یو رقم تریخ بوی کوي بلا نور د دا بیټرۍ کار خلاص دی نو څه چم کوو دا موږ دغه رقم په یو پنډ شي باندې چې پیت شی تیره نه یې راجلا کوی دا چې مو جلا کوي دلته دا بیټرۍ خطا کوو ګوره اوس دا بیټرۍ سوه دا د نوټیټ موبایل بیټرۍ سوله بله دغسې ورلېږما چې دلته کښېږدي په لاس یې دا ځای وربسته کوي بلا وربسته ده ښه
دا چې سوله بیټرۍ سوله. اوس راځو دلته موږ تاسې بل څه لرو. بل موږ تاسې دلته د دا موبایل د چارج پټه لرو. ښه دغه ځای خلاصو، دا نټان یې خلاصو. د دا موبایل پر د چارجر پر ځای دې سپام کړی دی، نه خرابېږي. تر اوسه به تاسې نه لیدلی چې د دې موبایل د چارجر ځای خراب وي. هغه چې ما نور شاید لیدلي، خو دغه نوټ دغسې دا سی ټایپ چې دی دا چارجر، دا یو علت یې دا دی چې دا قوي کار کوي، نه خرابېږي. مثلا نن یو اپیساده نه خرابېږي، اپیساد به نه خرابېږي. هغه خو د اوبو موضوع. یا دلته د چارجر راکښلو ور اچولي کیدای چپه او رسته نه لري، چا رقم یې وربسته کې چارج ورکوي. دا خبره. او بل دلته یې نټان ورکړي دي، هېڅ زور نه پر کېږي دا د چارجر پر ځای باندې. دغه نټان یې 2 نټانې دي، دا نور موبایلان یې نه لري، دا اکښته ورژن موبایلان. دا 2 نټان مو خلاص کړله. اوس د دا موبایل د چارجر ځای دلته ګوره یو شی دی. موږ دلته دغه میک لرو، دا کوچنی پټکي چې بسته دی دا میک دی. دلته یو کوچنی سوری لري، دلته زموږ اواز ورځي، دا اواز اخلي، بیا چې دا چا سره په رابطه کې تماس سره نیسو هغه ته زموږ اواز ورځي. ښه دغه 2 پایپونه چې دي دا د غټ موبایل د وای فای او انتن دپاره چې ده، دغه د انتن پایپونه دي. موږ تاسې وایو دا د وای فای او د انتن د نیټورک سیکشن دپاره کار کوي. اوس پاته سو دا د ګوشکۍ ځای دی. ښه ګوره دا د ګوشکۍ ځای هم دلته نقش لري، خو ما درته ویل چې دا موبایل را خلاص شوی دی، دغه نقش یې نه دی وربسته کړی. کله چې په پوه سئ چې موبایل را خلاص شوی یا دا رقم یو ثبوت هم پر پیدا کوي، مشتري ته وایاست چې په دې کې کار شوی دی په دا موبایل کې، یا بل مستري ته وروړئ نه، په دا وخت کې بیا مسؤلیت ستاسې ته غاړې اوړي. که د رښتیا هم نوره خرابي. اوس د دې د ګوشکو ځای چې دی موږ هغه بل ډېر سخت و، د کوچني موبایلان د موږ تاسې به ګرموئ بیا به مو جلا کوئ. موږ هم داسې چم کوو. دا دلته پټه لري، پټه یې خطا کوي. دا د ګوشکۍ ځای دی. صحیح ده. بل دا نه راوړو راچوئ. اوس پاته سو دا د پاور بټن، یا په هغه بټن باندې چې چلاندېږي د پاور بټن یې. د پاور بټن یې هم پټه لري، دغه یې پټه ده. ګوره دا پټه ده. کله کله مثلا موږ تاسې ویلي وه چې موبایل د 50 شیانو څخه بندېږي. ښه هغه 50 شیانو څخه موبایل بندېږي، هغه دلته په دا پټه باندې د پاور بټن مښتی دی، دا را جلا کوو، بل هم ور اچولی سو. دا ښه دا د پاور بټن سو. دا صحیح ده. تر دې ځای سر خلاص و. اوس پاته سو دا سکرین دی، دا د سکرین پټه ده. اوس دا خطا کوي، سکرین یې خطا سو. صحیح ده. دا بیا چې دی دا بیا نوټ موبایلان چې بیا دي. ښه نوټ موبایلان خو دغه قلم لري، دا قلم نه دی. دغه قلم مو لیدلی په نوټ موبایلانو کې. دغه یوه پټه بیا دوی لري، دا بیا دغه قلم دپاره چې قلم کار پر وکړي، پر دا سکرین باندې نه دی ټچ قلم کار کوي. اوس دلته موږ تاسې د دا موبایل تخت نور را جلا کوو. دلته یو شی بسته دی، دغه یې د مخ کامرې دي، 2 کامرې لري. دا وینې یوه یې د فوکس کامره ده، یوه یې ساده کامره ده. دا کامره چې مره دا نه خراب وي، دا رقم یې را جلا کوه. دا کامره چې خراب وي، دا رقم یې را جلا کوه. صحیح ده. دغه شی چې بیا دی دا بیا سنسر دی. دا سنسر مو لیدلی لاس چې ور وي هغه رڼا چې ورکوي، دا هغه شی دی ختم کوي. اوس نور د دا موبایل تخت موږ را جلا کوو. دلته دغه د چارج پټه خو نو پکښې بسته ده وه، د چارج پټه د چارج چې ځای و دا شیان ټوله پکښې بسته دي. دا سریښ یې خراب ورکړي دي، دا شیان ګټه په سریښو مښتي دي، کنې دا باید خپله را جلا شي. وینئ ګورئ د چارج په پټه کې څه شي بسته دي. ښه د چارج پټه دلته په خپله په تخت کې بسته ده. دلته وینئ دا د خطا مو کړه، دلته داسې بسته ده. صحیح ده. د چارج په پټه کې موږ داسې څه شی لرو، یو خو دلته ګوشکي بسته کېږي، هغه ځای مو ولیدی دا ګوشکي چې پکښې بسته وي. دا صحیح ده. دا دلته داسې بسته کېږي، پر
پر دا ځای د ګوشک ځای دلته هغه د انتنو د وای فای لینونه جي بسته کېږي. دا د مایک دی د چارج په پټه کې او دا د چارج ځای دی. دا 15 شان دلته سپیکر هم پر دا پایو راځي. سپیکر نه و لاوډ سپیکر خو هغه هم دلته پای په حصه کې پروت و. دا 15 یا 8 شان دا وایبریټر هم په ده پورې اړه لري. په دا شانو کې که یو شی داسې خراب سو دایمي خراب سي یا دلته پایو کار پرېښود یا مثلا بیا په کنکشن دا نه ارزي چې ته پایو ته لینونه راکش کړې نو که راولاړ سه دا ټوله پټه وربدله کړه. د پټې ور په وربدلولو سره د چارج ځای نوی کېږي، مایک نوی کېږي، د ګوشکو د ځای فیوزانو کنکشنو پایې نوي کېږي، د انتن پایې نوي کېږي، د سپیکر ده، د وایبریټر ده. دا 15 یا 8 شان د چارج پټه کې راځي. او د چارج د پټې خپل ماډل دلته لیکلی دی سیده. دا ماډل د دا موبایل سره ورته دی. بله پټه بیا نه ورلېږي، د خپل موبایل رقم بیا پټه ورلېږي سه. دا د چارج پټه سو. دلته په تخت کې نو اوس بل شی نسته. یو ګوره دا موبایل اوبه ولی دی، دا چې ډول په خټو کې پروت و. دا موبایل چې اوس هر مشکل ولري دا ټیټ صفا سي انشاءالله جوړېږي. دا وینې ده دغه سپینه پښه یې وینې چې کړې ده دا ګرد اوبه ولی په اوبو کې ښه خیچ سوی دی. دا ټیټ په پټرولو صفایي غواړي. دغه د سیم کارت میموري کارت ځای خالي په هیچ ګن باندې راخیږي مثلا ورلوېږي. پاتې سو غټې کمرې ده، دا د شا کمرې دي، دا هم دغسې کېږي په لاس راخیږي ورلېږي. دا پټه یې خطا کوي، وینې خطا سوه. دلته اوس دی په دا بغلو په سره شمشته دی. دا د شا کمرې سوې د نوټچ موبایل. دا مثلا ځو بازار کې بله نوې رااخلو ورته دلته دا داسې ورږدو، دا دلته وربسته کوه، دا تسبله کمره ور واچول سیده. دلته اوس پاته چې سوله دلته پاته سوه دغه د سنسر غمیان چې دی غوږ ته چې کله ورویې دی هغه رڼا ورکه کېنه هغه د دغه اتومات چې کوي هغه د داسې په زور باندې کوي. دغه سنسر دی که دا خراب خو دا وربدلو. یو شی دلته بل دی دغه د غوږ سپیکر. د غوږ سپیکر دا دی دلته کوچنی سپیکر. موږ داسې دوه ډوله سپیکران لرو. یو لاوډ سپیکر دی، دا لاوډ سپیکر دی. دا دلته د موبایل په دا حصه کې راځي، دا په لاندې حصه کې سیده. هغه چې کوچنی سپیکر دی دا لاوډ سپیکر دی. دا یا په اصطلاح دا د MP3 او د ویډیو اواز راباسي، هغه غوږ ته خبرې راوړي سي. کار یو خراب خو دا هم داسې راکشای سي وراچوای سي، دا هم داسې راپورته کړه. دا دی دا مو ایسته که ویې غورځوئ بل دا نه راور واچوئ. صحیح سو سر منوس خلاص. سکرین اوس د دې د څنګه راپورته کېږي. سکرین یې بیا اوس بیرته سکرین داسې ګرمېږي، خاص لکه دا د شا شیشه چې مو جلا کړه دلته به کاغذ پکښې ورکوئ. کرار بیا وتوږو، بیا ګرم کړو، بیا وتوږو، بیا ګرم کړو، بیا وتوږو، بیا دا را جلا کېږي. بل دانه مو راچولی سئ. ښه خبره دا چې دا سکرینان په دا خپل رنګ کې بسته یي، دا چې رانیسئ اکثره وخت دغه رقم ماس خپل تخت ور واچوئ. تختونه ماس ورلېږي. ماشینان راځي او تیار ماشین چې دی پکښې ډېر سکرین